بسم الله الرحمن الرحیم. عرفات شریف کې سړی اول ور داخل شي صلور لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وي. بیا صلور سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بیا صلور قل هو لا شریف وي. بیا صلور درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم. دا الفاظ مسجد کی نو دغه نه بعد چې کومه دعا سره کی هغه دعا خدای پاک ډیر زر قبلېږي د اجابت ځای ده. مخکې نه چې دغه ذکرونه ورته وشي نو ډیر اثر به وي کې. نور هغه دعاوې ډېرې مؤثرې دي چې انسان په خپل شوق کې په معنا یې پیږي. عربي الفاظ ضرور نه دي، که په پښتو باندې وي که په فارسي باندې وي که د هرې ژبې والا وي. او عوام رونه چې څوک په هېڅ دعا نوره نه زده دغه دعا چې په هر ځای کې که د طواف په حال کې وي که مزدلفه شریفه کې وي که عرفات شریف کې وي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار. دا دعاوې چې ډېرې کېږي د رکن یماني او د حجر اسود په مابین کې هم چې دغه ویل کېږي نو دا جامع دعا ده د دنیا او د آخرت د ګټو د فایدو جامع دعا ده چې که بعضې الفاظ د سړي نه وي زده